ځانګړې کړي. د بیا رغونې چټک بهیر پکتیا کې د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د جوی بغل 2.5 کیلومتره کانال چې زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه خړوبوي د چارو پرانیسته یې د پکتیا ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو لخوا ترسره شوه. مسؤلین د سیمې له خلکو غوښتنه کوي چې د پروژې په ساتنه او ښه رغونه کې د ورسره همکاري وکړي. او مسالې په ټول FAO نړیوالې ادارې په غاړه باندې اخیستې دي چې د دې تقریبا ټولې 2450 متره په خوا باندې چې د رغولو چارې نوي سره ساختماني شرکت ترسره کوي او چې د تطبیق وروسته به تقریبا 2000 هکتاره ځمکه خړوب شي او تقریبا د 2.5 پورې کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول دې څخه مستفید کیږي. اوبه مو نه ضایع کیږي په لار کې کروندګر او دهقان ته به کامل اوبه پوره رسیږي او ستونزه به نه وي کې په کم اوبه به د مایو ته ډېر مځکې ډېر حاصلات هغه ترې اخیستی شو. له ولسونو مو غوښتنه دا ده د سپین ږیرو مو غوښتنه دا ده چې د دې پروژې په تطبیق کې ښه همکاري راسره وکړي. دغه کانال د پکتیا په بلادي سیمه کې د پکتیا کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د FAO موسسې په مالي لګښت جوړیږي. د سیمې اوسیدونکي د یاد کانال په جوړېدو خوښ دي او غوښتنه کوي چې د کانال پاتې برخه دې هم ورغول شي. مخکې دلته موږ په 3-4 ساعتو کې موږ ته اوبه نه رسېدې. اوس انشاءالله چې دا اوس څه کار به لاړ شي خو که خدای وکړي او مشران وکړي چې دا موږ ته مخ ته ویاله پخه کړي نو موږ به ډېر سهولت کې شو او اوبه به هم ښه پرېمانه سي حاصلات به هم ښه سي. انشاءالله ښه پروژه ده. موږ د پروژې ته ډېر خوشحاله یو چې دا پروژه کار لیک چټک سي او زر جوړه سي ښه جوړه سي په صحیح اساسي سیستم سره جوړه سي. مسؤلین وایي دغه پروژه 10 میاشتې وخت نیسي او شاوخوا 2000 بیروزګاره کسانو ته به پکې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي.